ناغي قرآن واغستو په یو څو ورځې مخکې په سویډن کې هغه وسو بلکې نفس سوزل نه بلکې تاسو ټولو خلکو به هغه ویډیو کتلی وي چې په دې لته باندې کله د شاره طرف نه وایي کله د مخکې طرف ته په لته باندې وایي کله هلته ګزار کي کله دلته ګزار کي بیا ورته اور ولګوي بلکې بیا خلک دومره زړور شو چې د مسلمانانو په ملکونو کې هم بعضې خلک راپاڅېده پرون لا بله ورځ یو بله ویډیو راله د مصر نه ویډیو راله مصر نه او دا د مسلمانانو کپړې اغوستلي دي قرآن یې بار ته راایستلی دی لاول پې شراب واړئ دبر پې لاول شراب واړئ بیا وایي داغه کتاب دی چې دې په ټوله دنیا کې دهشت خور کړی دی خلک یې هغه افراتفری پیدا کړې ده خلک یې د خپلو کارونه منع کړی دی او بیا ډبره ورته اور ولګوي د مسلمان په نوم باندې مسلمانان کافر مرتد دی خو لیکن اسی ہو د مسلمانانو په ملک یو ویډیو بل ویډیو دا سلسله هم دغه شانته جاری که چېرته مسلمانان دغه شانته اوده پراته دي اواز ته پورته کوي نه حکومتونه اواز پورته کوي نه عوام اواز پورته کوي نه دغه واقعات زمونږ په خپل ملک کې مراتلی شي د مسلمانانو په نورو ملکونو کې مراتلی شي کفار خودي زړور هغه هم دغه شانته کار کوي ای ته پته لګېدلې ده چې مسلمان هغه لشه وتلې ده کله کومه لشه چې مخکې کې موجود وه هغه لشه چې د هغې په وجه باندې به کفار د مسلمان نوم به یې چې اورېده لړزان به په هغې باندې راتله هغې باندې به یره راتله خپې په د هغې رپېدلې خپل ماشومان به هغې غلي کول د مسلمان په نوم باندې به یې غلي کول چې مسلمان راپسې راغی لیکن د مسلمانانو د هغې د بے غیرتوب زما حضرت غواړم الفاظ که زما سختي د مسلمانانو د بے غیرتوب په وجه باندې غیرت ختم شو هغې راولګېده عظیم کتاب په هغې باندې حمله کوي او بیا په دومره بې دردانه طریقه باندې په کله په لته باندې وهه کله په دبره شراب اړوه تاسو نه تپوس کومه زما خپل ځان دی زما خپل ځان دی زما خپل رور دی زما ښځه ده زما بچي دي که د دې چېرته څوک بې حرمتي کوي ځان پې وژنم که ځان پې نه وژنم ټول پې ځان وژنو که نه خو زه ښه یم زما بچي ښه دي زما مور پلار ښه دي که قرآن ښه دی تاسو نه تپوس کوم قرآن ښه دی که زموږ بچي ښه دي قرآن دې په دنیا کې وي زما بچی دې نه وي زما مور پلار دې نه وي هېڅوک دې نه خو چې دا کلام په دې دنیا کې باقي پاتې وي د هغه عزت دې برقرار وي موږ ټول بې عزته شو خو چې د رب د کلام عزت برقرار وي په هغه عزت به زه څه وکړم په هغه عزت لعنت دی په هغه ژوند لعنت دی چې کوم ژوند کې قرآن د هغه بې حرمتي کېږي په کوم ژوند کې د پیغمبر بې حرمتي کېږي موږ له په دې خاورو کې رانیستل پکار دی ځان چې موږ دې د خاورو د لاندې شو د دې ژوند نه مرګ ښه دی چې په کوم ژوند کې زما د رب د کلام بې حرمتي کېږي شراب غوندې شی په هغې باندې دبر اړولی شي خو دا جرت چا ورکړی دی کفارو له خفه کېږو به نه دا جرت موږ ورکړی دی دا زموږ د مسلمانانو ورکړی دی دې مسلمانانو حکمرانانو ورکړی دی که چېرته دې کفارو ته دې په سترګو کې سترګې ورکړي وې دې سره سفارتي تعلقات ختم کړي وې د دې خلاف احتجاج کړی بین الاقوام کې سوال نه پیدا کړی چې کفار دې رالګېدلي وې او هغې دې د قرآن بې حرمتي کړې وې موږ دا نه او موږ خو دا عقیده ده چې که د انجیل او د تورات څوک بې حرمتي کوي سره د دې نه چې پای کې تحریفونه هم شوي دي لیکن بیا هم خو پکې آیتونه شته که نه د الله زمونږ دا عقیده ده چې څو د تورات او د انجیل بې حرمتي وکړي موږ کافر شمارو هغه موږ مرتد خارج د اسلام شمارو هغه خو لیکن بالفرض و تقدیر بالفرض و تقدیر که چېرته یو مسلمان انجیل بې حرمتي صرف دومره وکړه چې ګزار یې کو د دې کفارو چغې به تاسو وګورئ د دې حکومتونو چغې به تاسو وګورئ بیا دا مسلمانان به هم رالګي هغه به ګرفتاروي تا د خلکو زړونو ته درد رسولی دی خو کفار که زموږ زړه ته درد رسوي خیر دی ولې موږ بې سر و سامانه یو موږ یتیمانان پاتې شي یو دلته قرآن یتیم پاتې دی پیغمبر د هغه عزت او د هغه ناموس یتیم پاتې شوی د هغې څوک دفاع کوونکی نشته دی همدغه شان چړ به په موږ باندې راځي خو دا هم درته ویم دا کفار ولې زړور شوي یو خو دغه زموږ د غیرت د هغې ختمېدل دي خو بل موږ د قرآن څه څه کړي دي
موږ د قرآن څه زده کړي کافر به ولې زړه ورکېږي نه نن د مسلمان رجحان وګورئ د مسلمانانو رجحان قرآن ته ډېر زیات دی که نه د کفارو د هغې چې کوم وسایل دي دا یې چې کوم الکترانیک میډیا ده د هغې چې کوم فیسبوک دی یوټوب دی انسټاګرام دی واټساپ دی دې ته مسلمان نوجوان توجه زیاته ده که قرآن ته ده په ایمان یې ووایي کافر ولې زړه ورکېږي دا د پښتو متل دی که نه دی وایي څوک چې د کوره سپک دی بار یې څوک نشي سپکولی خو چې څوک د کور نه سپک شي بار خلک بیا هغه سپکوي قرآن موږ په خپله باندې د هغې بې حرمتي کړې ده نن ځکه کفار سره ور شوي دي تاسو نه ګورئ په مسجد کې چې کله د قرآن درس څومره کسان ورته کښېني څومره کسان ورته کښېني او فیسبوک ته څومره کسان ناستي په ډیران باندې فیسبوک کوي په ډیران باندې په پوله باندې فیسبوک کوي او دلته په ښایسته جومات کې چې د الله کلام یو 15 منټه ویلی کېږي هغې ته زما نوجوان نسل نه دی تیار ځکه خو کفار زړور شو ستا په قرآن باندې چړ راخېږي ستا په دین باندې چړ راخېږي داسې ده وکړه د په ایمان یې ویوئ لہذا زما ټول مسلمانانو ته دا پیغام دی حکومت وقت ته زموږ دا مطالبه ده چې تاسو اهل اقتدار یې وایي ستاسو په سر باندې ذمه داري ده کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته هر سړی دا ذمه دار دی د هغه نه ذمه دارۍ خپله تپوس کېدلی شي نو په هغې کې یو دا دي والامام راع وهو مسئول عن رعیته حاکم وقت حکمران دا ګوره ذمه دار دی د ده نه به د خپلې ذمه دارۍ تپوس کېدلی شي که محمد ابن قاسم د یوې زنانه په فریاد باندې کراچۍ ته رارسېده د کفار راجا طاهر په سترګو کې سترګې ورکولې نو د دغه خور فریاد ډېر غټ دی که نه زما د رب د قرآن زما د رب د قرآن دپاره خو هېڅوک سویډن ته ورنغی سویډن والد ته ونه ویله چې ستا زموږ سفارتي تعلقات ختم زموږ ستا سره نور تعلقات معیشت تعلقات ختم